لنډه کیسه د دوبۍ سفر. لیکوال انجینر ستانمیر ظهیر. غږ اجمل پردیس. هلو دا هوایي ډګر دی. بخښنه غواړم، سبا جهاز دوبۍ ته په ټاکلي وخت ځي او که پروګرام کې څه تغییر راغلی؟ ښه پوه شوم، ډیره مهرباني. د ځواب نه مو مننه. جانان غوږۍ بیرته په خپل ځای کې خوده او بیا یې خاني ته په غوسه وویل: ما درته ویل چې هماغه زړه خبره ده، خو ته سودایي خپله کوي او د بل نه اورې. خاني په مسکا وویل: جانانه خفه کېږه مه، د مرګ او ژوند خبره ده، احتیاط ښه شی دی. او بیا یې خپله خبره داسې بدله کړه: ته په خپل سفري بکس کې شیان ځای په ځای کړه که نه؟ جانان وویل: تا په خپل سفري بکس کې شیان ځای پر ځای کړي که نه؟ جانان وویل: هو. له ما نه بېغمه اوسه، خو ته هم ځان تیاروه، ځکه سهار د وخته ځو. هغه وخت دې بیا انې بانې نه منم. خاني وویل: سمه ده، زه به همدا اوس خپل هر څه ځای په ځای کړم. ژر یې خپل بکس خلاص کړ. د غاښو کریم، د ګیرې خریلو ماشین، د سمال او نور ضروري شیان یې یو په یو په خپل بکس کې کېښودل او بیا یې وویل: ته ګوره جانانه یاره، زما خو لومړی سفر دی، دومره ښه نه پوهېږم، دا شیان سم شو او که څه کم دي. جانان له خپله ځایه راپورته شو، د خاني بکس یې ښکته پورته وکوت او بیا یې وویل: بس هر څه دې پوره دي، نورې بندوه، خو یوه خبره په یاد لره، او هغه دا چې په میدان کې ورخطا نه شي. خاني په خندا کې خپله خبره داسې ورغبرګه کړه: غم مه کوه، څوک چې اوښان ساتي دروازې لوړې جوړوي، دومره نو بې زړه هم نه یم لکه څومره چې ته فکر کوې. جانان په خندا شو او ویې ویل: نو بیا واچوه پنجه. د دې خبرې سره سم د دواړو یارانو د لاسونو پړک پورته شو او خاني ورزیاته کړه: سبا به دا وخت کو د خدای رضا و په دوبۍ کې ناست یو، زه او ته به بیا نورې خبرې هلته کوو. که اوس دې خوښه وي ویده به شو، هسې نه چې سبا زه او ته ویده یو او جاز رانالوتی وي. جانان وویل: خانیه، زما په زړه خبره دې وکړه، رښتیا هم جاز سهار له وخته ځي. بس تر سهاره د خدای په امان. دواړو بړستنې په سر راکش کړې. خاني ډېره هڅه وکړه چې ویده شي، خو د ډېرو سوداګانو او چورتونو له لاسه خوب نه ورتلو. کله په یوه اړخ او کله په بل اړخ اوښته. ټوله شپه د رنګارنګ سوچونو او خیالونو سره لوبېده. پخه شپه چې ملګري له بړستنې سر راوویست، ګوري خانۍ ویښ دی. پوښتنه یې ورنه وکړه: ته لا اوس هم ویښ یې؟ دا د څه شي سوچونه وهې؟ خاني بیا په خندا ځواب ورکړ: سوچونه ډېر دي، خو وروستی سوچ مې دا و چې د دوبۍ نه بیرته راغلی وم. لومړی مې د ځان لپاره یوه ښه ماڼۍ جوړه کړه، 2-3 نوکران مې ونیول، آخرین ماډل موټر مې واخیست، هغه مې کور ته راوست، ارن مې وباهه. نوکر د کور لویه دروازه را خلاصه کړه. کله چې له موټر نه راښکته کېدم، بس تا غږ وکړ. جانان بیرته سر په بړستن کې تاو کړ او خاني ته یې وویل: غواله حلاله نه ده او تا خانک په سر نیولې، ویده شه، ځان نه لیونی مه جوړوه. خاني ورته ښه وکړه. سر یې بړستن ته وردننه کړ، خو خوب کله ورته. ډېر وخت بیا هم په چورتونو کې ډوب و. ناڅاپه ور په زړه شول، هسې نه چې سهار شوی وي. ژر یې سر له بړستنې راوویست، سترګې په دیوالي ساعت خښې کړې. د جاز الوتلو ته پوره 3 ساعته پاتې وو. دوی ته د ټیکټ د اخیستو پر مهال ویل شوي وو چې د الوتنې د وخت نه به 3 ساعته د مخه هوایي ډګر ته راځي. ژر یې خپل ملګری له خوبه راویښ او ورته یې وویل: هله ژر شه، پاڅېږه، وخت لږ پاتې دی، تر څو چې زه او ته ځان برابروو وخت پوره کېږي. جانان د خپل لاس ساعت ته وکتل او زیاته یې کړه: سمه ده. هغه جېګ له اوبو نه راډک کړه چې خپله خوراکه د اوبو سره وخورو. خاني وویل: د اوبو غم مې لا د شپې خوړلی، خو دا ووایه چې یو ځل به بیا هم ټلیفون وکړو، چې ښه ډاډه شو نو بیا به خواړه وخورو. څنګه دې خوښه ده؟ جانان په قهر شو او زیاته یې کړه: خانیه، تا هسې د ځان نه سودایي جوړ کړی، په ډېرو تلیفونونو کیدای شي څوک را باندې شکمن شي، ښه به دا وي چې نور دا فکر له سره وباسې. خاني زړه نازړه ښه ورته وکړه
او بیا یې ورو د اوبو ډک ګیلاس ځان ته نږدې کړ. د څښاک او خوراک نه وروسته دواړو خپل سفري بکسونه په لاسونو کې ونیول او په یوه زړه ټیکسي کې ځان هوایي ډګر ته ورساوه. سالون ته د ننوتو سره سم یې تر هر څه د مخه لومړی په مخامخ دړه د الوتنې پروګرام وکوت. ډېر خوشحاله شول ځکه هر څه نورمال وو او الوتکې په خپل وخت الوتنه لرله. بیا یې خپل بکسونه د تلاشۍ لپاره وړاندې کړل. بکسونه چک شول. یو یو ټیکټ یې په بکسونو پورې ونښلاوه او د هغو یوه کاپي دوی ته ورکړه. د تالاشۍ مسؤل ورته وویل دا ټیکټونه به سنبال وساتئ. کله چې په دوبۍ کې د هوایي ډګر نه وتلی نو دا ټیکټونه به هغوی ته ښکاره کړئ او بیا به خپل بکسونه د ځان سره یوسئ. جانان په ځواب کې ورته وویل بېغمه اوسه، دومره نابلده نه یم، پخوا مې هم ډېر سفرونه کړي. جانان او خانه بیا دواړه د پاسپورټ شوبې ته ودرېدل او خپل پاسپورټونه یې د وړې کړکۍ له لارې پولیسو ته وړاندې کړل. یوه شېبه وروسته خروجي ویزا ولګېده. د سرحدي پولیسو د کلکې تالاشۍ نه وروسته د انتظار سالون ته داخل شول. دواړه ډېر خوشحاله ول ځکه هر څه یې تر اوسه سم روان وو. د ټولو مسافرو د راننوتلو سره سم د سالون دروازه د بهر په لور خلاصه شوه. مسافر لکه یو ستوی لیک په یو په بل پسې د الوتکې په لور روان شول. ټول په خپلو څوکیو کېناستل. د الوتکې دروازې بندې شوې. حرکت یې وکړ چې 100-200 متره په مځکه لاړه. الوتکه بیرته راستنه شوه. د پیلوټ له کابینه داسې اعلان وشو ټولو مسافرو ته خبر ورکول کیږي چې الوتکه تخنیکي ستونزه لري. مهرباني وکړئ بیرته د انتظار سالون ته ولاړ شئ. کله چې ستونزه لرې شوه بیا به تاسو ته خبر درکړل شي. د دې اعلان سره سم په خاني او ملګري مړې خولې راماتې شوې. یو بل ته یې په حیرانۍ کتل. ټولې سورلۍ د الوتکې نه راښکته شوې او بیرته د انتظار په سالون کې ځای پر ځای شوې. خانه ډېر وارخطا و خو جانان ډاډ ورکوه چې ښایي ستونزه غټه نه وي. امید د الوتکه ژر د الوتنې لپاره چمتو شي. 1 ساعت تیر شو، 2 تیر شول، 3 تیر شول، 4 تیر شول، خو بیا هم د الوتکې د الوتنې څه درک نه لګېده. په خاني عصبي حمله راغله. بې اختیاره یې چیغه کړه د خدای لپاره دا تاسو په موږ څه ملنډې وهئ؟ آخر څومره انتظار؟ زه نور دلته د کېناستو حوصله نه لرم. پیلوټ څه شو؟ ورته ووایي چې الوتکه چالان کړي. د سالون یو تن هغه حوصله مندۍ ته راوبلو او ډاډ یې ورکړ چې 1 ساعت وروسته به الوتکه خامخا د الوتنې لپاره چمتو شي. همداسې وشول. د 15 ساعتونو له ځنډ وروسته الوتکه د هوایي ډګر څخه پورته شوه. خو کله چې الوتکه د دوبۍ په هوایي ډګر کې په ځمکه کېناسته نو ورسره سم یو امبولانس او یو بس سرویس د الوتکې مخ ته ودرېدل. نور مسافر بس ته وختل خو خانه او جانان په امبولانس کې روغتون ته ولېږدول شول. خاني خپله ساه په لاره کې ورکړه خو جانان بېهوشه روغتون ته ورسول شو. د معدې د پرېمینځلو وروسته هغه له مرګه وژغورل شو. خو کله چې په هوش راغی 2-3 پولیس یې سر ته ولاړ وو. د ډاکټر نه یې د پیښې راپورټ وغوښت. ډاکټر ورته خپل راپورټ داسې ورکړ. هغه مړ شوی شخص او دا ناروغ چې دلته له موږ سره بستر دی دواړه ملګري وو. هر یوه د الوتنې څخه د مخه د 10 په شاوخوا کې کپسولونه د ستوني له لارې معدې ته تیر کړي وو چې په هر کپسول کې په پوره اندازه د هیروینو پوډر ځای پر ځای شوي وو. هغوی په خپله محاسبه کې بریالي وو ځکه تر لنډې او ټاکلې مودې پورې د اغیزې مخنیوی په نظر کې نیول شوی وو. د معلوماتو له مخې د هغوی احتیاطي تدابیر او محاسبه هغه وخت ګډه وډه شوه چې کله الوتکه د خپل وخت نه 15 ساعته زیاته وځنډېده او بیا یې ورته هغه کپسولونه په مخ کې کېښودل کوم چې ډاکټر د جانان له معدې نه روغ راویستلي وو.